ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مه شئ په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو نن زموږ تاسو درس دی اوښ خبرې کوي نهم لوست دی. سمه ده 18 مخ. مخکې له دې چې درس شروع کړم تاسو د اوښ په اړه باندې چې تېره برخه کې موږ تاسو خبرې ورباندې وکړې. په تېر لوست کې مو خبرې ورباندې وکړې د اوښ د ارزښت په اړه او همداسې د اوښ د جوړښت په اړه، د اوښ د ژوند په اړه، د اوښ د خوړو په اړه باندې مو مختلفې خبرې وکړې. تاسو د اوښ په اړه باندې نورې کومې کیسې اورېدلې دي؟ آفرین. که مو اورېدلې وي نو تاسو به یې هرومرو له خپلو ټولګیوالو او ملګرو سره شریکوئ. سمه ده. او که مو نه وي اورېدلي له خپلو پلرونو څخه یا خپله له نورو خلکو څخه یې کولی شئ پوښتنه وکړئ د اوښ په اړه باندې. ښه، زه پوښتنه کوم، موږ تاسو وویل اکثر وخت اوښ چیرته اوسیږي؟ آفرین، په دښتو کې ژوند کوي. ښه، بله پوښتنه دا چې اوښ څومره وخت کولی شي دا بې خوړو او بې اوبو ژوند وکړي؟ آفرین. ښه، موږ تاسو وویلې اوښ ولې ډېر نه تږی کېږي؟ ډېر ښه. ښه، بله پوښتنه، اوښ لکه ولې کولی شي ډېر سفر وکړي؟ آفرین، ډېر ښه. او وروستۍ پوښتنه دا چې د اوښ له غوښو او شیدو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو؟ ډېر ښه. آفرین، موږ تاسو د اوښ له غوښې او د اوښې له شیدو څخه هم له غوښې او هم له شیدو څخه استفاده کولی شو. د اوښ او اوښانو د اوښ په نامه خو پوه شوئ او د اوښ د بچي په نامه هم پوه شو چې اوښ بچی څه نومېږي؟ جونګی. آفرین. ښه، اوښ مفرد نارینه یو، که جمع کې اوښان، مؤنث یا ښځینه اوښه او که جمع کې اوښې. سمه ده. ښه، اوس راځم درس ته. درنو زده کوونکو نهم لوست دی، شپږویشتمه برخه ده، 18 مخ او عنوان دی اوښ خبرې کوي. کتابو ته مو ګورئ. مخکې له دې چې درس شروع کړم تاسو دغه عکس وینئ. دلته چې ما راوړي دغه عکسونه مو ګورئ. دلته مو ګورئ، وینئ اوښان دي که نه؟ آفرین. ښه، دلته د درس موخه څه ده؟ د درس موخه څه ده؟ دلته لیکلي ګورئ، د متن لوستل، لیکل، د اوښ د کیسې په ادبي بڼه او د اوښ په زور باندې د زده کوونکو پوهول دي. موږ تاسو ویلې ګورئ، پوه شوې؟ اوښ چیش ته وایي، څومره بار وړلی شي که نه؟ دغه درس دا به تاسو دلته لوستل زه به یې ووایم، ما نه وروسته به یې تاسې ووایئ. سمه ده. او وروسته هغوی څخه چې کورنۍ دنده مې درکړه تاسو به یې په خپلو کتابچو کې ښه پاک منظم ښه په کراره باندې ولیکئ. آفرین. ښه، په دو لاندې چوکاټ کې دوې پوښتنې نورې شوي دي. صحیح ده. دوې پوښتنې شوي وایي چې اوښ مو لیدلی دی؟ ویلی شئ چې اوښ څه ډول څاروی دی؟ اوښ خو مو لیدلی دی. که مو خپل دی نه وي لیدلي عکسونه خو دا تاسو په مخ باندې زړېږي. صحیح ده. دا یو دی بل دغلته دوه دانې نور هم دي. صحیح ده. کتاب کې مو. آفرین. ښه، دا خو مو وویل چې لیدلی مو دی. بل وایي چې څه ډول څاروی دی؟ وګورئ ورته، ګورئ لویه بڼه لري، مثال اوږده غاړه لري، قوي سترګې لري، اوږدې پښې لري، ډېر بار وړي، د حلال څاروی دی که نه؟ مثال موږ تاسو د هغوی د غوښې شیدو څخه استفاده کولی شو، په خپل ژوند کې استفاده کولی شو. مثال هغه څوک چې اوښان ساتي د اوښانو څخه استفاده وکړي، بار باندې یوسي، سورلي ورباندې یوسي، هر څه ټول کولی شي. سمه ده. او ډېر وخت په دښتو کې اوسېږي، خوراک یې هم تر ډېره پورې په دښتو کې هر ډول خواړه دي، خو مګر بالخصوص دوز یې ډېر خوراک دی. سمه ده. ښه، بله پوښتنه کړې د اوښ په اړوند کومه کیسه اورېدلې؟ د اوښ په اړه باندې بله کیسه مې اورېدلې. تاسو دومره اوښ لیدلی دی؟ نه مو دی لیدلی؟ آفرین، ما هم نه دی لیدلی. ښه، آفرین. ښه، راځم درس ته. 18 لوست دی چې دومره اوښ مو نه دی لیدلی. ښه، درس ته راشئ. ښه، 18 لوست اول خط. کتابونه خلاص کړئ. آفرین، ډېر ښه. پنسلونه در واخلئ، کوم لغت چې نه پوهېدئ لاندې کرښه ترې کش کړئ. سمه ده. ښه، ما چې وینئ کولی شم دا اوښ وایي. ګورئ، ښه، دا د اوښ خبرې، ځکه درس دی اوښ خبرې کوي که نه؟ بل څه خو نه وایي، اوښ وایي. اوښ څه وایي؟ ښه، ما چې وینئ کولی شم ډېره موده په صحرا او دښتو کې مزل وکړم. ډېر وخت به یې کولی شم په دښتو کې، په بیابانونو کې، په ډاګونو کې، په صحراګانو کې مزلونه وکړم، مزل وکړم، تګ وکړم. سمه ده. ښه،
بې له دې چې اوبه وڅښم او یا خواړه وخورم. ګورئ ما تاسو ته ویلي وو دی وایي چې زه کولی شم چې بې له دې چې خواړه وخورم یا اوبه وڅښم ډېره موده کولی شم په صحرا او دښتو کې مزل وکړم. سمه ده؟ ښه کله چې په بیدیا او دښتو کې توند باد ولګېږي او له ځانه سره دوړې هوا ته پورته کړي. ګورئ دی څه وایي کله چې ښه ډېر باد دوړې وشي په دښتو کې بادونه خو ډېر وي ګورئ دوړې وي دی څه وایي ښه څه کېږي ګورئ بیا نو هیڅوک نشي کولی چې د دغه باد په وړاندې ځان ټینګ کړي او په لار ولاړ شي. رښتیا هم وایي کله چې ډېر باد وي چېرته چې ډېرې دوړې وي نو موږ تاسو کله هلته ډېر خوشحاله ژوند کولی شو که نه. مثال کله چې مثال موږ تاسو په لاره باندې روان وو نه هلته دوړې شي یا باد شي زر مو سترګې پټې کړو که نه یا ځان هغه کو پټ کړو ترې یا مثال که دسمال راسره وي سترګې برباندې پټې کړو که په اکثریت خلک چې مثال څادرونه استفاده کوي د څادر څخه استفاده کوي خپل مخ لاسونه پټ کړي سترګې پټې کړي پوزه غوږونه خوله پټ کړي که نه ځکه په دوی کې خو ډېر مشکلات میکروبونه وي او بالخصوص دا مثال سترګو ته چې لاړ سترګې ډکوي که نه سترګې خرابوي او نور هم ډېر مشکلات پېښوي. صحیح ده؟ ښه اوښ څه وایي خو زه کولی شم چې د دې باد او دوړو ترمنځ خپل تګ ته دوام ورکړم. که څومره دوړې وي که څومره بادونه وي زه بیا په دوړو بادونو کې هم کولی شم خپل تګ وکړم. دا اوښ وایي ګورئ. ښه ښایي پوښتنه وکړئ چې څنګه کولی شم ډېره موده بې له څښلو او خوړو څخه مزل وکړم. ګورئ دی وایي تاسو شاید ما نه پوښتنه وکړئ چې زه څنګه کولی شم ډېر وخت بې له دې چې زه خواړه وخورم یا بې له دې چې زه اوبه وڅښم مزل وکړم. دا خو تاسو ذهن ته حتما درلوېږي. زه دغه پوښتنې په ذهن کې راګرځي چې زه دغه اوښ ولې دومره ډېر مثال دا فکر زه کوم چې دا اوښ ولې ډېره موده بې خوړو بې اوبو طاقت کولی شي یا کولی شي که نه. اوښ څه وایي تاسو زما شاته پام وکړئ دغه ځای ته ښایي په دې کې خو خیر دغه بار ورباندې تړلی په دې کتاب کې هم ښکارېږي دغه دی او دلته هم ښکارېږي دا ځای ښایي. تاسو دې ځای ته پام وکړئ ما شاته. ښه په شا باندې څه دي تاسو څه ګورئ؟ آفرین یوه راوتلې برخه وینئ دغه ځای ښایي. صحیح ده یا هم د کتابو کې مو دغه ځای دی. صحیح ده راوتلې برخه وینئ چې په دې برخې ته بوکان وایي. څه وایي؟ بوکان. څه رقم نومیشته کېږي؟ آفرین ب واو کاف الف نون چی بوکان وایي. صحیح دی چې دې برخې ته څه وایي؟ بوکان وایي. دغه ځای ته بوکان وایي. ورته ګورئ کتاب ته مو زما په همدې ځای کې یوه اندازه وازده ده. کله چې زه خواړه ونه خورم بدن مې له دې وازد څخه ګټه اخلي او پیاوړی کېږي. ګورئ دی وایي د ما په دغه بوکان کې چې دی دغه یو ډول وازده ده. ګورئ وازده چې دی وازده یو ډول غوړه سپینه غوښه ده. صحیح ده چې ډېره ویلې کېږي او ډېره غوړه ده. صحیح ده نو دی وایي ځکه چې کله ډېر خواړه ونه خورم ډېر وخت هم خواړه ونه خورم نو د وازده کې د بوکان کې چې وازده ده نو دغه وازده ویلې کېږي او زما وجود له دغه وازد څخه استفاده کوي او زه بېرته څنګه کېږم ځواکمنه کېږم یا هم قوي کېږم. صحیح ده او یا هم پیاوړی کېږم. څرنګه چې لږ خولې کېږم نو له همدې امله لږ تږی کېږم. ما درته ویلي اوښ ډېر نه خولې کېږي نو که چیرې خولې نه شي نو ډېر به تږی کېږي هم نه. پوه شوئ؟ دلته ګوره بوکان کې چې وازده وه د خوړو په ځای استفاده شوه که نه او چې ډېر خولې کېږي نه ډېر تږی کېږي نه نو ځکه دا کولی شي ډېره موده بې له خوړو او بې له اوبو څخه استفاده وکړي. آفرین کتاب ته مو ګورئ د پاراګراف سر دی. او بله دا چې زما د پښو تلې پلنې او نرمې دي چې په خاورو کې نه ډوبېږي. ګورئ تاسو د اوښ پښې ګورئ وینئ ګورئ ټولې ګورئ خو له نظر شا پښو ته یې دغه تلې چې د مخې ډېرې څنګه دي پلنې دي. صحیح دی دی وایي چې تاسو د ما پښو ته وګورئ زما پښې تلې چې دي ډېرې نرمې دي او پلنې دي په خاورو کې ډېرې نه ډوبېږي. صحیح ده په خاورو کې چې ډېر ډوب نه شي که څه وشول. همداراز ځواکمن سترګې او ګڼ باڼه لرم. ګورئ زما ته ډېرې قوي سترګې لري او ډېر ګڼ باڼه لري اوښ. صحیح ده ګورئ چې پښې په خاورو کې ډوب نه شي دا کولی شي ډېره موده سفر وکړي. دا چې مثال په تیاره کې هم سفر کولی شي د سترګې چې ډېرې قوي سترګې دي ډېر ګڼ باڼه لري. پوه شوئ؟ ښه راځم درس ته ورته ګورئ. ښه که چیرې یوه سترګه وتړم بیا هم کولی شم چې ووینم او په لاره لاړ شم. ډېره جالبه خبره یې کړې ګورئ وینئ که چیرې دغه یوه سترګه هم وتړم اوښ وایي
نو بیا هم کولی شم چې مزل وکړم په لاره باندې لاړ شم. یعنې په یوه سترګه باندې هم دای کولی شي، دومره په ځان باندې مطمئن دی که نه. دا چې په ځان دومره مطمئن دی نو دای کولی شي چې په یوه سترګه باندې هم دای بېله دی چې دواړه سترګې په یوه سترګه باندې هم کولی شي سفر وکړي. صحیح ده؟ ښه. زه کولی شم چې خپله پزه بنده کړم، له همدې امله د طوفان او بادونو په وخت کې خاوره او دوړه زما سترګو او پزې ته نه ننوځي. پوه شوئ؟ ګورئ راز دلته دی، دی چې وایي چې زه په دوړو او بادونو کې زه کولی شم سفر وکړم، نو علت څه و؟ علت دی کولی شي وي چې زه خپله پزه بندوم. نو چې داسې خدای پاک جوړښت ورکړی چې دی په دومره باد او په دومره دوړو کې مثال دی کولی شي سفر وکړي، وایي خپله پزه بنده کړم. کله چې پزه بنده کړم نو دغه دوړې، دغه خاک او دغه میکروبونه او دغه ګردونه چې دي زما سترګو، زما پوزې او زما وجود ته نه داخلېږي. نو زه کولی شم چې په دوړو بادونو کې هم سفرونه وکړم. ښه، اوس پوه شوئ چې لوی خدای جل جلاله زه څه ډول پیدا کړی یم؟ پوه شوئ؟ ګورئ اوس خدای پاک څه ډول پیدا کړی و، څه ډول خلقت یې ورکړی و، څومره قوت یې ورکړی و. اوس خپله د ځان په اړه څه خبرې وکړي. ګورئ دا اوس خپله نشي غږېدلی. ګورئ تاسو داسې ونه وایئ چې مثال هلته خو موږ اوښان ولیدل نه غږېدل که نه، تاسو خپله وایئ. ګورئ که نه، نو یا به تاسو مثال در فکر شي چې اوښ کله خبرې کوي. ګورئ دا اوښ خو نه کوي، دا خبرې خو د اوښ کولی شي چې دغه کارونه وکړي. مثال دا چې نه تږی کېږي، علت موږ ولوستلو چې څه وخولې کېدو نه. دا چې نه وږی کېږي، ډېر وخت کولی شي بې خوړو ژوند وکړي یا بې خوړو وخت تېر کړي یا بې خوړو سفر وکړي. علت دا دی چې دی هغه سپین اواز دی ویلې کېږي، د وجود هغونه استفاده کولی شي. موږ وایو چې مثال دا ډېر وخت سفر کولی شي. علت څه دی؟ علت دا دی چې د پښې چې دي پلنې پلنې دي په خاورو کې نه ډوبېږي، ستړی کېږي نه که نه، زر نه ستړی کېږي. بله خبر دا چې موږ وویلې چې اوښ په دوړو بادونو کې ښه استفاده تګ کولی شي، وخت تېرولی شي. علت څه وپوهېږئ؟ علت دا دی چې د سترګې چې دي د پوزه پټېږي. علت دا دی چې دا خپل سترګې او خپله پزه خپل وجود له چیسې ساتي، له میکروبونو دوړو څخه ساتلی شي که نه. اوښ وایي چې مثال زه کولی شم په شپه کې چې دی موږ چې وایو چې اوښ په شپه کې مزل کوي، دی وایي زه کولی شم چې په شپه کې مزل وکړم، خو که یوه سترګه پټه هم کړم بیا هم کولی شم مزل ورباندې وکړم که نه. او په آخر کې ورته وایي چې اوس پوه شوئ چې زه خدای پاک څه ډول پیدا کړی یم که نه. خو ګورئ موږ تاسو باید د خدای جل خلقت ته پام وکړو که نه. یوه خبره بل تاسو به مثال وایي چې دا اوښ خو دومره لوړ دی که نه، په ده باندې بار څه رقم باروي که نه، زینه خو نه ور ایښودل کېږي. نو کله چې تاسو وګورئ اوښ چې کله بار ورباندې باروي نو دا ګونډې چې دي دغه پښې چې دي په دې ګونډو کې قد کېږي، د شا پښې قد کېږي، دا قد کېږي. نو کله چې دا ټیټ شو څملاستو یا په اصطلاح باندې ښې شو، نو بیا وروسته د هغوی څخه دغه بار ورباندې باروي او وروسته د هغوی څخه څنګه کوي؟ دی پورته کېږي. پوه شوئ؟ درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس همدومره و. نو مخکې له چې مخه ښه سره وکړو نو تاسو به دغه لوست ښه سم منظم په کتابچو کې ولیکئ. کله مو چې ولیکلو صح لغت به په نښه کوئ، پنسل به لاندې کرښه ترې کش کړئ، په خپلو کتابچو کې به ولیکئ. نو وروسته له هغې به زه تاسو ته معنا کړم او سخت لغتونه به جملې هم جوړې کړم او تاسو د کتاب فعالیتونه چې کوم دي هغه به هم حل کړو. تر بیا پورې په خدای سپارم. ښه وختونه.